السلام علیکم امید لرم چې ټول به ښه او په نننۍ ویډیو کې موږ ته دا طریقه درښایو چې موږ څنګه د ډیسیبل فیسبوک اکاونټ نه جیمیل ریموو کړو. اکثر له ملګرو چې کوم د پرسنل جیمیل هغه اډ کړی په اکاونټ کې هغه اکاونټ ډیسیبل شي هغه سره څه پروف نه وي چې هغه واپس ډیسیبل اکاونټ ریکور کړي. بغیر پروف اکاونټ نه ریکور کړي هغه کوم پرسنل جیمیل نه په ډیسیبل اکاونټ کې ګیر شوی یا به تاسو څنګه راخلاصوو. نو ویډیو به سره سټیپ بای سټیپ ګرځو لږه به هم سکیپ کړئ. تر اوسه پورې په چینل باندې چینل در سره ضرور سبسکرایب کوم. فرست اف چې دا کوم لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې مور کړی نو په لینک باندې به تاسو کلیک وکړو. چې کله په باندې کلیک وکړو نو لینک به تاسو په کروم کې اوپن کوئ په خپل اتوماتیکلی کروم کې اوپن شي. چې دا کوم لینک ته د ویډیو په ډسکرپشن کې مور کړی دا چې کوم اپیل یوز کی یا به هم په ډسکرپشن کې مور کړی یا به کاپی کو رمبرګر له کاپی کېدلو طریقه نه ورسي. کوم ویډیو کې سو پر شیر اپشن باندې کلیک وکړو کاپی لینک او براوزر کې پیسټ کو الته کې ډسکرپشن ته لوډ شو الته کاپی کیږي. نو چې کله هم سو په دا لینک باندې کلیک وکړو تاسو به دا کوم فارم دی دا به اوپن شي. چې کله دا فارم تاسو اوپن شو په دا کې کوم د درن نمبر خونه کسو دا به ډاکا کو. چې کوم د درن نمبر خونه دا به سو ډاکا چې کله دا ډاکا کړه لون د کوم د فرست نمبر باکس ته په دغه کې ایمیل اډ کو چې کوم سو په ډیسیبل اکاونټ کې دی نه جیمیل به سولته اډ کو. لون د کوم د ډسکرپشن دغه کې به تاسو یو اپیل ویډیو په ډسکرپشن کې مور کړی وي په دا باکس کې به دا اپیل اډ کو از نه به کاپی کو پر فول نیم کې چې کوم اکاونټ تاسو ډیسیبل شوی کوم فول نیم دی نه هغه ته اډ کو. لون د کوم ډیټ اف برث دی هغه به هم اډ کو چې کوم اکاونټ تاسو ډیسیبل شوی دی کوم نه جیمیل ریموو کوو نو هغه کوم ډیټ اف برث هغه ته اډ کو. چې کوم څه ډیسیبل اکاونټ ډیټ اف برث دی کوم د آی اګری اپشن د خانه به ډاکا کو پر سند باندې کلیک کو دا به سند سبمیټ بشي 48 غنټې پاس په تاسو ته ریپلای راشي د جیمیل لا کله هم ته جیمیل ریموو شي. که تر اوسه پورې په چینل باندې نو چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. دا ویډیو څوک د فیسبوک پیج نه کوسو نو پیج در سره ضرور فالو کوم. ویډیو مخکې ملګرو سره لازمي شیر کړئ چې کله تاسو شیر کوم تاسو ډیلی خوندور ویډیوګونه اپلوډ کوو.